زه تا پیژنم غورې مه کوه. Don't brag. I know you. Don't brag. I know you. څه نوې تازه. What's up? What's up? ستا مطلب څه دی؟ What do you mean? What do you mean? موږ نه لاره ورکه شوې ده. We have lost our way. We have lost our way. زه اودس کومه. I am getting ablution. I am getting ablution. دا موټر د چا دی؟ Whose car is this? Whose car is this? غیبت مه کوه. Don't backbite. Don't backbite. دا باید زه وکم. I should do it. I should do it. زه دا یو اخلم. I buy this one. I buy this one. پکاد غوږ ونیسه. Just listen. Just listen. دا ډیر زیات دی. This is too much. This is too much. دا دروغ دی. It's a lie. It's a lie. ماته صبر وکړه یا ماته ماتل شه. Wait for me. Wait for me. نور هیڅ نه. Nothing else. Nothing else. آیا هغه ولیکه؟ Did he write? Did he write? ته کېناستلې. You didn't sit. You didn't sit. هغه وانه اورېدل. He did not listen. He did not listen. آیا تا ډوډۍ وخوړه؟ Did you eat food? Did you eat food? د eat معنا خوړل. food ډوډۍ ته ویل کېږي. هغې چای وڅښه. She took tea. She took tea. د یادونې وړ ده چې took دلته د ټیک دویم حالت ده او مقصد یې ده څښله. took یا ټیک زیاتره معناوې لري په انګلیسي کې، یعنې په هر ځای کې جدا جدا معنی لري، خو دلته یې مقصد څښل دی. ارامه اوسه. relax. relax. ارامه اوسه یا ارام شه. ته نه. Not you. Not you. هغه مهربان ده. He is kind. He is kind. الله ته دعا وکړه یا الله ته دعا کوه. په انګلیسي کې به وایو pray to Allah. Pray to Allah. زما دا مطلب نه دی. I don't
mean it. I don't mean it. هیڅ کله خراب مړی یا ډوډۍ مه خوره. نو په انګلیسي کې به وایو never eat stale bread. Never eat stale bread. ما هغه د ماښام ډوډۍ ته راوغوښته. I invited him to dinner. I invited him to dinner. له ما سره خبرې وکړه. Talk to me. Talk to me. دا دلته راوړه. Bring it here. Bring it here. هغه زموږ د کلي یو مالداره سړی ده یا ډیره پیسه داره سړی ده. نو په انګلیسي کې به وایو He is a richest man of our village. He is a richest man of our village. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.